السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. دې وجه محترم عزتمندو بهر کې چې کله تا پېشمنه وکړو پېشمنه ته راپاسې الله نبی وایي په دې کې برکت دی برکت. ادا برکت دا په خوراک کې دی او لږ په دعا کې دی. صرف دې ته مرا پاسه چې بس سهار را پاسې استر کې مونږ له لاس وینځو غړپ به خوراک کو بیا پریوځي. دا کارونه وکوا دا تر چاره دې کړی دا تقوا ده پرهیزګاری ده. د رمضان مقصد دا دی واورا یو عالم دی هغه لیکلی دي وای دا چې ته رمضان دی تراویح روانه او دا په تراویح کې دا چغې وایو د سترګو نه دا اوخ کې بدلی وای دا دینه غوړه ده چې ته ماسپخین مزل راشي او پر تندري معمولی خپل راشي دا وای ستاره پر ډېر غوړه ده. تاسو د فرض مون دومره اهتمام شته اول به د فرض مون اهتمام کې بیا په څه ورسته نوافل کې سحر چې تر افاسه کې سمته وا لږ وخت را افاسه او دوه رکعات مونږ رب العالمین دنیاي اسمان ترا کوشه یو طرف را کوشه یو طرف ته غوړې پرته تا غوړې ډېر توجه او رب ته توجه خوراک لري اړه کله په وبو منډ او پلان شهر او پاکستان را الله نبی دا شورونه مورونه نه انا براوړ انا چیراوړ انا ځاني وکړ دا به همت انسان خبرې دي سجل وشي کته ثواب نه خوري ورځ به ته مرشي. صحابه کرام او د سلف سره سخت تیر کړي او الله موږ دونه مال وکړو چې تراویح ته خو د ودرېدو نشته شان نشته. صحابه کرام بدل وګړي له لاس را ورځي او ما او تعالی مور والي له لاس را ورځي خوراک مخوره دونه خوراک وکړه چې ستاسو تقویت به ودرېږي ته به الله عبادت وکړې ته خو د دې خوراک نه الله د عبادت ته غافل شي. د دې خوراک دا مقصد دا خبرې زماسي د کب شپ خبرې نه دي دا د جنت ته تلو خبرې دي طلبه جوړه توجه وکړي چې ته دونه خوراک د ساري وکړې او د ماښامي چې ته بیا قیام الليل تراویح نشي کولای د سحر مست نشي ودرېدلی غرب استوده کېږي فرض روزه دې نیولې ده د سحر مست نه لاړو خوب کې دا څنګه روزه ده دا څنګه دین دی او دا څنګه اسلام دی. مزبخوږي او د سحر د نمر خطو پر کېنه والله دش وهل دش تکول پر قبر کې چې دا خوبونه او دا هر څه بننه ته چې الله ورځ او شپه خو کاش کې نو خدای چې وز زما استاد ذهن نه راغلی نو دا خو زما استاد کم قلتور دی نور دی ادیرو ته ورشه خلک چې ټول پراته را بیغمه دا تاسو دا بیغمه ښکاری دا الله نبی دا ویلي دي کچرته زما دا یره نه وای چې دا خلک به مړی نه خخی نو وای ما بل الله نه دا سوال کړو چې خلکو د دې مړو دا چې به تاسو اوریدل بغیر د سقلان نه ټول اوري وحوش او طيور او زناور ټول اوري سقلان نه اوري انسانان او پیریان نه اوري. جهنم اور موت خو مله ګرمۍ ته شوټینګره دا جهنم اور موت خو یو ماشه ته شوټینګره دا پرې قبر کې راخ لړم چې د کچر په مقدار دي ته موت ټینګره شو قسم په الله کو ته ټینګره شو ته دې نه خلانه چې په رمضان کې ځان ټیټ کوټه د الله عبادت کما حق وکړو خپل خواهش سره پوره شو وایو لکه دیوال ورته ودرېږو شیطان رانه هم تړلی او بیا څه ګناهونه کوم بیا څه نشي نه کلام نشو پاسې ملګری په دې خبر کېږي وایي ته نشو را خبرې په مخه مکوه زمانې په الله قسم چې په قیامت کې بیا پرېږدی بیا به وایي چې ولې دې نه وې والله د خپل یاري د لاسه ویم ویره ته په ګیره پسې نښتی زمانې په الله قسم چې د خپل یاري د لاسه ویم کدا نه وې ما به سره ویلم نه وې ما به دې خبرې کړې وې چې تاسو ټول به خوشاله کړي وې خو زه خیر دې کله زمانه څوک خفه شي خیر دې که ما ته څوک نن بد وګوري خیر دې که په ما باندې څوک وروسته خبرې وکړي خو زه یم چې زمانه دې ملګرو زمانه دې اهل و عیال قیامت او جنت بشي زه یم خیر دې که ما ته هر څه زما مقصد کدا نه نو الله رب العالمین په دې باندې گواه ده. د دې وجه محترم عزتمندو
الحمدلله موږ تاسو ټول پوهیږو چې په دې رمضان کې لږ ځان راټیټ کو د الله عبادتونه وکړو الله دې زموږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات